انډیپندنت پراته به مور به پلار پراته. افغانستان دا دوا کوي وی چې دا ټکه پورې زمونږ علاقه ده او کنه دا سمه وخت چې د ظاهر شاه حکومت او مونږ انډیپندنت پراته به مور به پلار پراته او هغه وخت کې دوی شراب او د کباب او کلبونو کې ګرځېده د طالبانو نه مخکې د نادر شاه حکومت او د ظاهر شاه د پلار ظاهر شاه څومره وخت شهنشاهت وکړو مونږ چا یاد کړلو هغه وخت مونږ د دیزي پورې جیلم پورې د دیو زینو اوس د جیلم پورې ځای پیدا شو زه خو هم د افغانستان زمونږ دی دا زمونږ حصه ده دا زمونږ نه پاتې دی څنګه هغه مونږ حصه ده ځکه حصه ده مونږ ډېر یو که نه کم ملک چې ډېر یي هغه د بل ملک حصه دار دا زمونږ حصه ده دې باندې نن شوه که سبا شوه که بله ورځ شوه دا پښتانه به ورځي د افغانستان زمونږ دی دې کې به مونږ ګرځو دا افغان به لرې کوو دلته به پښتون پاتې کړي که دې کې څوک پښتون یي مونږ سره به مرګرستیا کوي افغان نه یم نه افغان منم افغان یو قوم دی یو وړوکی غوندې قوم دی پروت دی که دا افغان ټول افغان وی نو موږ به هم افغانستان وی که نه زه ماته داسې وایه په دنیا کې کم ملک دی چې 15 ځله د هغې جنډه چینج شوي افغانستان لاره د حکومت دی نه هغه ملک دی نه کله پې روس راشي د روس نه چا بچ کو پاکستان بچ کو جنرال حمید ګل نن د افواج پاکستان د دې فوجم مطلب چې دیم قدر نه کوي او ګټلې دا جنگ ګټلې جنرال حمید ګل دی زه د هغې د افغان وار زه حصه پاتې شوی ما ته پته دی څومره سختې څومره تباهیانې تېرې شوي دي څومره تکلیفونه مونږ تېر کړي دي د پرایویټ سطح باندې ما کړي دي او نور جنرال حمید ګل کړي دي ته تپوس وکړه مونږ څه نه دي کړي دوی زمونږ هغه هر څه یې هېر کړه د هندوستان جرنیلان راله هندوان راله څومره تباهي وکړله تاسو نن هم د هغې مینت کوئ زما پاکستانی ستا خدمت کوي ستا عزت کوي ته ځې چمن کې د پاکستان جنډه د هغه ځینه لرې کې مونږ تاسو سره بد څه کړي دي او ډالر در باندې چا اخیستي دي تاسو خو د پاکستان خانه خرابه کړه ډالر خو زمونږ معیشت تباه شو ته خبرې څومره وړه څومره غوړي څومره شیزونه دا ګراني چې راغل ده په الله باندې یقین وکړه په ټرکونو باندې دا شیزونه افغانستان ته ځي مونږ خو یو ملک نه ساتو لګیا یو که نه ابراهیم خان مونږه ستا د هوپ په چینل په ذریعه زه وایم مونږ دوه ملکونه ساتو لګیا یو پاکستان ساتو یو افغانستان ساتو زور پاکستان له ستا بچولو زما بچوله دی هغو ته خو چې کم ګران میلاویږي غوړي په ما ګران شو وریجې په ما ګران شو اوړه په ما ګران شو ولې ګران شو زما پیداوار چې څومره دی زما د ملک دی او زما د ملک پیداوار چې هغلته لاړ چې ضروري شی شاټ کېږي به او چې کم شی به شاټ کېږي به ګرانېږي نو ما باندې خو ګراني افغانستان راوستله او دلته موسیقي او هلته یې مولا ورکوو نو بیا نن په حقیقت کې هم د هر افغان په زړه کې چې دی یو جذبه را پیدا شوې د دغې خبرو په اورېدو سره ته ځان ته پښتون وې پښتون ستا په څېري د پښتو نوم دې وشرموه ته ما سره پښتانه ودرېږه موږ به افغانستان ګټو د افغانستان ګټل ستا سر سړي والا کار نه دی دا کلي غواړي کلي افغانستان باندې حکومت د هر چینجي او میږي کار نه دی ته 50 کلن تاریخ نه لري ته 15 کلن تاریخ پسې ته به ډراوې ته 50 کلن تاریخ 15 کلن تاریخ چې کوم دی د دې سپکاوی کې پام کوه د افغانیت نوم ته چېرته په سپکه ونه ګوري که نه خلک به دې بڼه کې به درنه وباسي نننی حکومت نه دی دا ګوریلا پوج دی والله هغې خو د سره قانوني چلن کو په قانون در سره چلېدل خو دا حکومت د نه بڼه کې وباسي دا نه په ځان دی او نه په جهان دی ګوره پام کوه چېرته د افغانستان نوم بیا اودسه یاد نه کړي بله خبره دا ته وایي دعوه نه کوو دا ټک پورې ځای زمونږ دی زمونږ یعنې دعوه موږ نه کوو رسمن زمونږ دی ما خو تر ننه پورې افغان ګڼه دی تر ننه پورې مې پښتون ګڼه دی خپل ورور مې ګڼه دی خو چې ته داسې خبرې کوې والله د پښتو د نوم نه دې راله زړه وتوره پښتون به ستا غوندي چې دی زموږ ملي بیرغ معلوم دی هر افغان که هغه طالب دی که هر یو دی زموږ ملي بیرغ ته احترام لري افغانیت نوم چې کوم دی دا د افغانیت افغانانو ملي نوم دی افغانان هغه قوم دی چې نه په ځان دی او نه په جهان دی پام کوه چې دغه 2 غاښونه دي په خوله کې په جنګ کې ونه شماري آینده کې چې د افغانستان نوم اخلي په اودس باندې اخله ته به موږ دوه هېواده ساتو دوه هېواده په څه ساتې ته رزق ورله الله ورکوي ته ځان له په دالو باندې 280 ټاسولي هغه هم د ته یا د ورسېږي یا نه بل ته ګراني دي راوستلی د پیسو نه چې د دې بوس جوړ شوي دي زر کاله لري د 50 افغانۍ باندې هم څوک نه اخلي ما جهاد کړی د افغانستان د روس په مقابل کې زه جنګېدلی یم ته د روس په مقابل کې نه جنګېدلی د روس په مقابل کې تا موږ په امریکا باندې خرڅ کړلو ته بې غیرته انسان یې مخکې چې د مغولو در باندې حکومت کوو د مغولو نه مخکې امریکایانو را ایسار کړی اوس هندوانو را ایسار کړی پنجابیانو را ایسار کړی تا د پښتو نوم وشرموه ته پښتو بل وخت یاده نه کړې چې زه پښتون یم پښتون ستا په څېر باندې ځان له پښتون مو مشخص کوه موږ په خپلو منځو کې مه بې اتفاقه کوه
موږ الحمدلله 600 قومونه لرو. هر قوم د هر زبان د هر بیرغ د هر څه درناوی کوو. داسې نه ده. موږ الحمدلله مخکې هم په جنګ سره چې د میدان ګټو، اوس په علم او په جنګ په دواړو ګټو. موږ فرهنګ لرو، موږ عنعنات لرو، موږ دستور لرو، موږ افغانیت ملي وجیبه ګڼو چې موږ افغانان یو. آینده کې د افغانستان او په افغانستان باندې ستا غوندې بېکاره سر چې دی حکومت کوي، دلته کلي حکومت کوي، کلي. او د تیر حکومت خو به درته خاطر کوو، در سره په قانوني چلن به در سره ګرځېدل. خو ګوره دا طالب جان نه په ځان دی او نه په جهان دی. پام کوه د دې څخه ځان ساته، هسې نه چې بل قسم کار در سره وکړي.